السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، نن راغلی یو خوست ببرګل کلینیک ته، چیرته چې دوه نفره بیچاره او غریب خلک د هاوان په مرمۍ باندې زخمیان شوي دي. په دغه اتاق کې پراته دي. داسې خبر شوي چې د دوی پلار ډېر بیچاره او غریب دی، بازار کې جاروګان یا ریبزې خرڅوي. متاسفانه چې یو د دې کورنۍ یو غړی وفات شوی او یو بل په ټپي حالت کې دی. دوی خپله وس او توان نه لري چې دغه درملنه هم وکړي. راځئ موږ سره پاتې شئ چې دې حالت له نږدې تاسو سره شریک کړو. السلام علیکم. اجي صاحب سړی ماش جوړې بخیر. اجي صاحب سړی ماش جوړ بخیر بخیر ښه جوړې لورې ستړي ماشې ستړي ماشې خیرونو خیرونو. لورې څنګه یې اوس ښه یې؟ ښه کېږي لورې انشاءالله. صحیح ده، ټوله به جوړه او تیاره شي. صحیح ده لورې. قدرمن لیدونکو، زما دغه ماشومه خورکۍ چې ګورئ، دا په ټپي حالت کې همدلته پراته ده. د دې تر څنګ یوه بله د دې کورنۍ یوه غړي چې وه، هغه نن په دې نړۍ کې نشته. هغه موږ نه الله پاک واخیستله. دغه تاسو څه کېږي؟ دا د موږ دوستاني دي. دوستاني مو دي؟ او د دوه کورنۍ دا دوه ماشومې یوه زخمي شوه، یوه په شهادت ورسېده. الله دې وبخي. هغه کورنۍ چې کومه ده، هغه موږ ته ستاسو دغه خدمت وکړئ، دغه تپن کوي. د دې هسپتال د خدمت او منډه او تړله دا موږ کوو. دا د موږ دوستاني دي. ښه ښه. د دې کورنۍ غړي دلته څوک نشته؟ دلته څوک نشته، خو کومه کورنۍ چې کسان چې وو، هغه هغلته پیغمبر باندې مصروف وو، هغه هغلته وکړه. او د دې ماشومې کوم پلار چې ده، هغه په دې بازار کې ریبزې میبزې خوري، ډېر عاجزان ډېر مسکینان دي خدای دي. نو هغه هغلته کلي اوس پاتې شه، ډېر خفه و. او دا ماشومې څه اوس موږ سره یو. قدرمن دوستانو، افغانستان د جنگ میدان دی. په افغانستان کې نن سره ورونه بل دي. په افغانستان کې نن زما دغه بېګناه هیوادوال وژل کېږي. په افغانستان کې نن دغه ماشومې نجونې په ټپي حالت کې پرتې دي. الله دې زموږ په هیواد باندې رحم وکړي. الله دې موږ په دغه بېچاره ولس باندې رحم وکړي. دغه په خېټې باندې هم مړې نه وي، ځکه چې پلار جاروګان خرڅول. دوی ته خپله ډوډۍ هم په مړه خېټه نه ورسېدلي چې دوی په داسې یو حالات کې قرار لري. نن یې پلار بېوسه دی، د تداوۍ پیسې نه لري، په یو باندې اخته دي، هغې باندې خاورې اړوي، خو بل په هسپتال کې پروت دی. دلته یو بېوسه پلار، یو بیچاره پلار، هغه به نن په څومره یو بد حالت کې وي چې د کورنۍ دوه ماشومې نجونې چې وایي وفات شوي ده او بله په ټپي حالت کې په روغتون کې پرته ده، او خپله بازار کې په ریړۍ کې جاروګان یا ریبزې خرڅوي. نن هر ځای کې داسې بګنونکې پیښې کېږي چې موږ تاسې ټول ډېر سخت دردوي. موږ به دعا کوو چې خدای پاک دې په افغانستان کې صلح راولي، خدای پاک دې په افغانستان کې امن راولي، چې نور دغسې ماشومې نجونې، نور بېګناه خلک ونه وژل شي. الله پاک دې په افغانستان کې یوه دایمي صلح راولي. قدرمن دوستانو، زه په تاسو باندې نن بیا هم غږ کوم چې د دغې ماشومې نجونې، د دغه بیچاره او بېوزله پلار سره نن کومک وکړئ. نن ستاسو کومک ته ضرورت لري. یو باندې خاوره وړي، بله په هسپتال کې پرته او په خپله بازار کې جاروګان خرڅوي. تاسې فکر وکړئ چې دغه بیچاره او مظلوم پلار به نن په کوم یو حالت کې. راځئ چې د ده په زخمو باندې ملحم ولګوو، د دوی سره تر خپل وس مطابق کومک وکړو. دغه ماشومان په کومه ساحه کې وو چې د کور نه بدیا و، په کور کې وو؟ دا د خلبسات نه پاس لیوانخېل ورته وایي، د خپل کور مخې ته دوی مستي کوله او هلته مشغولېده چې توپ ورته راغی او دلته ورسره ولګېده، بس دوی زخمیانه شو. یوې ساه ورکړه، دلته هسپتال ته راوړې وه، بېرته واپسې لاړه. او دا بله و، دا تاسې وینئ چې هلته پرته ده. او خلک
ډېر بیچاره دي نه ډېر بیچاره بیخي زوبل دي ټیټ حالات کې دي ټیټ حالات ډېر ټیټ حالات خدای خو شته خدای مونږ غیرتي خلک لرو مونږ داسې خلک لرو مسافر رونه او خویندې لرو چې خارج کې دي زه مطمئن یم چې د دغه شومې ته او د دغه هغه مظلوم پلار ته هغه دردمن پلار ته به حتما کومک کوي سل په سلو کې به یې کوي لورکۍ چې به درد نه کوي اوس کوم ځای دې خوږېږي لورې لورې داسې دې خوږېږي لورې بل دې کوم ځای خوږېږي لورې دغه ځای دې لورې خوږېږي لورې ته به ښه کېږي ته مه غږ کېږه ښه چې هر شی وغواړئ زه یې درته راوړم څه شی غواړې درته راوړم ما ته اوس ووایه څه غواړئ هېڅ شی هم نه غواړې لورې بیا هم لېزکې دې خوښېږي لېزکه درته راوړم ښه دې ته بیا ونه ننځکه راوړې صحیح ده دې ته به ضرور یوه ننځکه راوړې نور چې غواړې نور راته ووایه نور هېڅ هم نه غواړې خورکۍ نو ځکه دې څه رقم غوټه کوړه نو ځکه غواړې غوټه غواړې هغه به درته راوړي صحیح ده هر څه شی به دې وشي د زده کړې یو ځینې شیان وو نو خورکۍ ته به انشاءالله هر څه ورسېږي انشاءالله چې ما سره څه په جیب کې زه دغه خورکۍ ته یې ورکوم چې د دې خپل هغه وشي دغه ته بیا چې غواړي دغه خورکۍ ته بیا واخلي خورکۍ دغه دی ښه چې غواړي دغه پیسې سره واخله دغه ماتې پیسې هم د ټولې دم سره واخله خورکۍ چې هر چې وغواړي زه بیا هم درته راوړم بیا هم درته راوړم صحیح ده انشاءالله د موږ مسافر وروڼه او خویندې شته هغه به درسره کومک وکړي تا تداوي به خورې وشي د تا خپه به هم روغه شي د تا لاس به هم روغ شي د تا به هر ټیک شي صحیح ده خورې هېڅ مه خفه کېږه هر شی به هم درته راوړم صحیح ده خورې مه خفه کېږه لورې ته چې زر جوړه شي تا ته به زه ښایسته کالي واخلم تا ته به زه ښایسته بوټونه واخلم او په خپلو خپو باندې بیا روانه وي ښایسته کالي به دې اغوستي وي صحیح ده لورې آی روانه به وي بیا لوبې کوي لورې همغسې به مشغولېږي همغسې مستي به کوي همغسې به لوبې کوي لورې صحیح ده ته زر چې جوړه شي موږ به هر شي هم درته واخلو همداوس به هم زما دغه ورور به لاړ شي تا ته به ننځکه راوړي تا ته به شیان راوړي د لوبو شیان صحیح ده هغې باندې به دې ساعت تېر هغې سره خپله ځان مشغول که هغې سره مشغولېږه تر څو ساعت دې تېر وي صحیح ده قدرمنو هېوادوالو تر څو به موږ رځو یو چاته به ډاډ ورکوو خو دغه دعا به کوو چې خدای پاک دې په افغانستان کې صلح راولي تر څو زموږ دغه ستونزې او دغه مشکلات راکم شي تر څو زموږ دغسې ماشومان په امن کې شي نن زما ګران افغانستان په سرو لمبو کې سوځي نن زما کوچني ماشومان په سرو لمبو کې سوځي دا بېګناه ماشومان هم په امن کې نه دي زموږ میندې او خویندې هم په امن کې نه دي نن هر خواته ویر هرې خواته غم دغه ماشومه چې ګورئ دا د خوست ولایت باک ولسوالۍ مربوط سیمه کې دیوان د مرمۍ له امله ټپي شوي چې د کورنۍ یوه بله همدغسې یوه کوچنۍ خور هغه وژل شوي د دې کورنۍ ټول غړي هلته مصروف دي هغه دفن کوي خو یوه یې دلته په هسپتال کې پرته ده بیا هم په تاسو باندې غږ کوم چې د دې ماشومې سره کومک وکړئ تر څو د علاج وشي پلار یې بیچاره او غریب دی بیا هم تکراروم چې جاروګان خرڅوي بازار کې په جاروګانو باندې خو خپله خېټه هم نه ساتل کېږي د دوی غږ تر موږ راورسېدو موږ تر تاسو در ورسولو خپل مسؤلیت موږ ادا کړو او نور مسؤلیت ستاسو دی راځئ چې په ګډه د دغې خورکۍ لاسنیوی وکړو تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په خدمت کې حاضروي تر هغې درنه اجازه غواړو خدای پامان ګران وطن ته نیکمرغي کله راوړي نیکمرغي کله راوړي ځان سره یو وړاندې کړي ارمانونه زموږ ګران وطن ته نیکمرغي کله راوړي نیکمرغي کله راوړي